السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې موږ سره د اوناسو مدرسه ده او هغې کې طالبات هم دي او مدرسات هم دي. نو بس بیا طبیعي طور دی الله تبارک وتعالی هغوی ته یو بیماري متوجه کړي میاشت کې. نو چې کله هغه راشي بیا به د دې قرآن مجید د راخیستلو څه ترتیب وي. جناب محترمه دا مسله موږ په دې ګروپ کې 2-3 ځل حل کړي. بس اوس می صرف د دې د پاره ماته خوند دارا کوي چې باید کم سے کم په هر مسله باندې 15 فتاوی ما کتلی او سره د حواله را سره موجودي. خو البته سوالونه دومره ډیری کنه چې بالکل هم بیا لیونی کی. خو زه بهرحال نو جناب محترم دا مسله به صرف دې د پاره چې هغه نوی فتاوی ماته ملګری را لګلی وي مال چې دا غم ثواب وشي نو هغه فتاوی مم چې را واخښتې نو هغه کې مم دا مسله پیدا کړ. مسأله دا د مسأله چې حایزه خزا قرآن مجید مسکوي بالکل نشي او کتابونه د تفسیر او کتابونه د فقه او د حدیثو دا مسکول نشي. دا مکروه دي. د دې مسکول دا مکروه تحریمی دي. پاتې شو ویلې شي کني شي ویلې نو ویلې د ویلو ترتیب دا دی چې پنځ د کرخي باندې آیتن او پنځ د امام طحاوی باندې نصف آیتن دا ویلې شي. او نن سبا د ضرورت په اساس باندې فقها فتوا په قول د طحاوی ورکوي اگر چې مخکینه یو فتوا په قول د کرخي و. خو نن سبا د ضرورت په اساس باندې چې مدرسې دی او بیا مشکلات مخې ته راځي نو د دې وجه نه فتوا په قول د امام طحاوی رحمه الله د چې نیم آیت هم ویلی شي. پاتې شو تا ویلې بیاز د هغې کې بیا لاندې دوی نکتې لیکي که نن نشي پکې لیکلی ځکه چې هلته قرآن مجید باندې په آیتونو باندې باقاعدت ورسره ګوتې راځي نو فلهذا دا کار نشي کوي. دا مسله مې په کتاب الفتاوا کې وکړه ډېره خوندوره حل کړې. په کتاب الفتاوا کې باقاعدت ورسره عنوان هم دا ورکړی حیث کې حالت مې قرآن کې تدریس. نو هلته یوې مدرسې عالمې هغې ته نه پوښتنه کړې ده چې زه داسې مدرسه یم او ما باندې دا مسله راشي بیا به څه کوم. دا ورته وایي آپ اسی طرح بچوں کو حالت حیض میں پڑھا سکتی ہے کہ دوی دسې طریقې سره ته د ماشومانو ته سبق ویلی شي کہ پوری آیت ایک ساتھ نہ پڑھے ټول آیت به په یو ځلې نه وایي بلکې ایک لفظ توڑ کر پڑھا کرے اور اگر ضرورت ہو تو نصف آیت بھی پڑھنے کی گنجائش ہے. دا وګوره دا کتاب الفتاوا ده. دا قرنګي دا مسله بحر الرایق هم راخیستې ده سمه مزیداره کتاب الطهارت باب الحیض کې دا اذا حازت المعلمه. دا وګوره دا کې معلمه ده دلته دا تاسو سره وایي مدرسات دي. واذا حازت المعلمه ينبغي لها ان تعلم الصبيان كلمة وتقطع بين الكلمتين على قول الكرخي وعلى قول الطحاوي نصف آية. دا وګوره دا بحر الرایق دی کتاب الطهارت دی باب الحیض دی. و چې کله معلمه حایزه شي نو مناسبه دی ته دا ده چې دا کله ماشومانو ته سبق ښیي نو یو حرف به ورته ښیي او دوه کلمې به هم پوره نه وایي په نزد د امام ابوالحسن کرخي رحمه الله. خو لیکن په قول د طحاوي بیا نصف آیتین دی. نن سبا فتوا پام دی ده. دا مسله کتاب الفتاوا لیکلی دا دویم جلد صفحه 15 شپېته ده او باقاعده طور سره دغه ده کتاب الطهارت باب الحیض. فتاوا ریاض العلوم کې بیا شاګرده ده طالبه ده هغې کې لیکلی دي چې یوه طالبه ده یعنی یوه شاګرده ده او متعلمه ده هغه دا مسله ورته راپېښه شي نو بیا ورته لیکلی دي چې یاره هغې به چې کلاس ته دستاني اچولی وي دستانې په هغې باندې هم قرآن مجید نشي راخیستی په اضافي داسې کپړه به یې را اخلي چې هغه کپړه د دې د بدن سره لګېدلی یعنی د دې د بدن حصه نه وي یعنی لباس یې نه وي اغوستلی نه وي دا دستاني نه دي دا د لباس دي ځکه دا یې اغوستې وي نو بیله کپړه به را اخلي او باقاعده طور سره آیتن کلمتن او یا نصف آیتن دومره ویلی شي. دا مسله احسن الفتاوا هم لیکلی دویم جلد صفحه 3 او یا باب الحیض کې دا مسله فتاوا حقانی هم لیکلی او دا مسله فتاوا دارالعلوم زکریا هم لیکلی. خو لیکن کتب د تفسیر نه دي د تفسیر کتابونه هغه هم داسې روان هم ویلی شي خو چې کوم ځای کې د قرآن مجید آیت یا حرف راځي هغه دې بیا پرېږدي. دا مسله ما نور هم حل کړې هغه به هم زه کوشش وکړم چې رای وړم خو هغې کې مې چونکې غالبا چې حوالې د 2 فتاوو وي نو دې کې خوند راکړه چې ډېرې شوي نو ځکه مې دا مسله مستقله حل کړه. السلام علیکم ورحمت الله.